तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है। आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। په وروستیو کلونو کې تر ټولو مشهوره مناظره کې مفتي شمایل ندوي د څه پوښتنه وکړه چې د الحاد دعوا کوونکی جاوید اختر یې حیران کړ. کنټینجنسي آرګومنټ څه شی دی؟ ولې د الله پاک د شتون لپاره دا تر ټولو قوي دلیل ګڼل کیږي؟ آیا په منطق او ساينس د الله پاک شتون ثابتېدای شي؟ د ملحدینو مشهور او غیر منطقي پوښتنه چې کله هر څه الله پاک پیدا کړي نو بیا الله پاک چا پیدا کړي؟ نعوذ بالله. دې او نورو پوښتنو ته په همدې ویډیو کې ځواب وایو. دغه فلسفي مسایل مې درته ډېر اسانه کړي دي، انشاءالله ټول پرې پوهیږئ او دا به ستاسې ایمان مضبوط کړي، قوي به مو کړي، او داسې دلیل به تاسې ته درکړي کله چې له چا سره بحث کوئ د الله پاک د شتون ثابتولو لپاره به اسانه دلیل ولرئ چې قوي منطقي دلیل باندې دا مسله ثابته کړي. کنټینجنسي آرګومنټ یا د برهان په نوم منطقي دلیل د الله پاک د شتون ثابتولو لپاره یو فلسفي او منطقي دلیل دی چې زه درته په فهمه ژبه باندې تشریح کوم او دا درته وایم چې ولې دا قوي دلیل دی. یو مسلمان فیلسوف ابن سینا چې په انګریزي کې ورته افسینا وایي، شاوخوا 1000 کاله وړاندې یو داسې ساده خو قوي دلیل وړاندې کړ چې نن ورځ هم فیلسوفان پر بحث کوي. کله چې د الله پاک د شتون ثابتولو خبره راځي، مسلمان دعوتګران فیلسوفان له همدغه کنټینجنسي آرګومنټ استفاده کوي. ابن سینا چې په ساينس، طب او فلسفه پوهیده، د بیگ بانګ او نورو ساینسي تیوریګانو یا دلایلو پر ځای په 10مه پیړۍ کې یو ساده منطقي دلیل وړاندې کړ. د دې دلیل نوم دی برهان الصدیقین، د رښتینو خلکو ثبوت یا دلیل. انګریزي کې د کنټینجنسي آرګومنټ په نوم مشهور دی او د آرګومنټ اف ټروثفل ورته وایي. د دې دلیل له مخې هر شی چې موږ وینو یا احساسوو یا موجود دی یا شته دی په دوو ډلو ویشل کیږي. لومړی ډله کې کنټینجنت بیینګ دی، یا عربي کې ورته ممکن الوجود وایي، یا محتاج او په نورو شیانو باندې تکیه شیان. دغه شیان دي چې د خپل شتون لپاره محتاج دي په یو بل شي پورې، اړتیا لري چې یو بل شی وي ترڅو د دوی شتون په ثابت شي. په دنیا او کائناتو کې هر څه په همدې کټګوري کې راځي. ورسته په مثالونو کې درته لا واضح کوم. دویم ډول بیا necessary being دی، څنګه چې ابن سینا په خپل دغه آرګومنټ کې وایي. necessary being په عربي کې ورته واجب الوجود وایي، او په پښتو کې موږ ویلی شو چې غیر محتاج او غیر متکی شی. دا هغه څه دی چې په خپله موجود دی، د خپل شتون لپاره بل چاته اړتیا نه لري. د ابن سینا ځیرک او منطقي دلیل ته لږ ښه متوجه شي. مثال وایم چې درته واضح شي، ترڅو دا فلسفي دلیل لا ښه واضح شي درته. فکر وکړئ، ستاسې موبایل کې چارج نشته، تاسې موبایل راخلی چارج کېږدئ، هغه چارجر ساکټ کې ورکوئ، په ساکټ کې هم چارج نشته. دا پروسه ځي په کوم ځای نه چې برق راځي، میټر هغې کې هم چارج نشته، جکشن ته خبره ځي هلته هم چارج نشته، خبره باندې برق ته ځي هلته هم چارج نشته. او دا پروسه هم داسې ځي تر دې چې نه درېږي، لا محدود او لا یتناهي سرحد ته رسیږي. دا لړۍ هم داسې دوام کوي، نه درېږي. اوس پوښتنه دا ده، آیا ستا موبایل به چارج شي؟ آیا برق شته؟ حتما به وایي چې نه، ځکه چې ستا موبایل چارجر ته محتاج دی، چارجر ساکټ ته محتاج دی، ساکټ میټر ته محتاج دی، میټر جکشن ته محتاج دی. همداسې دا پروسه ځي تر دې یو ځای باید دا ودرېږي.
او اصلي منبع ته ورسیږي او یو ځای کې باید برق وي ترڅو د ستا د چارج پروسه تکمیل شي. که دا پروسه هم داسې نامحدود طرف ته رواني ستا موبایل به هیڅ کله چارج نشي او برق بیخي نشته. او دا نشي ثابتولی چې دا هر څه شته دی، برق شته، موبایل کې برېښنا شته، هیڅ نشته. ځکه چې دا پروسه لا یتناهي ته روانه ده او پروسه چې لا یتناهي ته روانه یو ځای ونه درېږي نو برق به چیرته وي. یو بل مثال درته وایم چې لږ نور هم درته واضح شي. فکر وکړئ یو زنځیر دی، ځمکې نه پورته د ځمکې له خوا بره ځوړند دی. د زنځیر یوه کړۍ بلې کړۍ ته محتاجه ده، دا کړۍ دې بلې ته محتاجه ده او همداسې دا کړۍ روانې دي تر هغه ځایه چې سرحد معلوم نه دی، لا یتناهي طرف ته روانه دي، نامحدوده کړۍ دي او همداسې کړۍ په کړۍ روانه دي. اوس د دې دپاره چې دغه پروسه پای ته ورسیږي او موږ دا زنځیر ثابت کو چې شته دی او یو ځای کې نښتی دی، باید یو دانه چنګک یو ځای کې چنګک په آخري کړۍ کې نښتی وي او دغه چنګک دا کړۍ نیولې وي، په دې باندې استوار وي، په دغه تکیه وي ترڅو د زنځیر ځوړند پاتې شي. که هلته چنګک نه وي او دا کړۍ روانې وي نامحدوده طرف ته یو بل پورې نښتي یو بل ته محتاجي، آخري سرحد نه رسیږي، په حقیقت کې دا زنځیر یو ځای نه دی ځوړند نو زنځیر راغورځي. بیخي زنځیر شته نه، ځکه چې یو چېرته ونه نښلي دا به لا یتناهي کوم ځای پورې ځي. نو د دې دپاره چې زنځیر ونښلي یو ځای یو چنګک ته اړتیا ده او یو ځای کې باید دا پروسه ودرېږي. که دا پروسه ونه درېده نو په حقیقت کې دا زنځیر راغورځي او زنځیر نشته دی. یو بل مثال درته وایم چې لا نور واضح شي. ته د خپل والدینو شتون ته اړتیا لري، ستا والدین د خپل والدینو شتون ته محتاج دي، ځکه که ستا والدین نه وي ته به نه وي، که د هغوی والدین نه وي هغوی به نه وي. دا پروسه هم داسې روانه ده لا یتناهي طرف ته رسیږي. دا منطقي نه ده. دا پروسه باید یو ځای ودرېږي چې ته د انسانیت او د انسان د نسل او خلقت اصل پکې معلوم کړي. فکر وکړه چې آدم علیه السلام موږ د دې پروسې نه وباسو، لرې کو چې اولین انسان دی له هغه نه نسلونه راغلي دي. آدم علیه السلام که نه او موږ وایو چې انسانان پیدا شوي همداسې را روان دي، له اوله له ازله همداسې را روان دي، دا به چېرته ورسیږي دا پروسه؟ ناممکن کېږي که نه، منطقي هم نه ده او سنجیده خبره هم نه ده. نو د ابن سینا خبره هم دا ده چې کله زه تا ته محتاج یم، ته هغه ته محتاج، هغه ته محتاج دی، دا د احتیاج پروسه ده، د تکیې پروسه باید یو ځای ودرېږي. که ونه درېږي په حقیقت کې څه نشته. نو کله چې دغه آدم علیه السلام موږ یو ځای کې واقع کو ووایو چې له دغه ځای نه نسل را روان شوی دی، موږ ته منطقي نتیجه په لاس راځي. ابن سینا هم وایي د کائناتو مسئله هم کټ مټ همدا ده، ځکه ابن سینا او نور فیلسوفان وایي هر هغه شی چې پارټس لري، برخې لري یا اجزا لري، هغه په حقیقت کې بل څه ته محتاج دي. دوی کنټنجنت دي یا ممکن الوجود دي. دغه ممکن الوجود بل څه ته محتاج دي چې هغه د دې خلقت لامل شوي. اوس کائنات له اجزاو جوړ نه دي له اټومونو او انرژي جوړ دي، سټرکچر لري، قوانین لري. هر هغه شی چې دغه صفات ولري هغه په خپل ذات کې کنټنجنت دی، متکی دی په یو بل شي چې پیدا کړی. ځکه دا ټول صفتونه چې دي دا د احتیاج صفتونه دي او دغه شیونه چې محتاج دي د خپل شتون لپاره په بل شي تکیه دي او د خپل شتون لپاره بل شي ته محتاج دي. اوس که د کائناتو تکیه په بل شي وي او هغه تکیه په بل شي وي او دغه تکیه هم داسې روانه وي او هغه بل چا پیدا کړی او بل پیدا کړی هم داسې روانه وي، پای ته ونه رسېږي، لکه مخکینیو مثالونو کې چې مو وویل، دا نو موږ ته هیڅ عقلي، منطقي او ګټوره نتیجه نه راکوي. د همدې لپاره داسې یو شی باید موجود وي چې هغه د خپل شتون لپاره د بل شي شتون ته محتاج نه وي. هغه الله پاک دی، واجب الوجود دی، necessary being دی. ځکه الله پاک بل چاته محتاج نه دی. او که الله پاک موږ د پروسه کې نعوذ بالله کم الهدین چې وایي د پروسې نه لرې کړي، نتیجه راسته نه راځي. هر څه تکیه دي په یو بل
او هر څه په الله تکیه دي او الله په هیڅ تکیه نه دی. واجب الوجود یا ضروری موجود دی چې هغه شتون یې منطقي دی او د هر څه تکیه پر همغه ده. هغه د خپل شتون لپاره محتاج نه دی چې یو بل شی وي چې هغه پې تکیه وي. هغه ټول شیان پیدا کړي دي. اوس ملحدان یو مشهور اعتراض کوي. اکثره وخت ملحدانو سره چې بحث کوي هم دا یوه خبره کوي او دا ډېر مشهور دی او عادي پوښتنه جوړه شوې. کله چې هر څه په الله تکیه دي، الله خلق کړي دي، نعوذ بالله الله چا پیدا کړي. دا پوښتنه که ورته ځیر شي په حقیقت کې غیر منطقي، غیر سنجیده او د عقل خلاف پوښتنه ده. ځکه مخکینیو مثالونو ته ځیر شي دا پوښتنه غیر منطقي او غیر سنجیده ښکاري. دا داسې یو پوښتنه ده لکه څوک چې وایي هغه چا پیدا کړی چې هیڅ پیدا شوی نه دی. دا پوښتنه په خپله تناقض لري. که د الله له وجوده دوی انکار کوي، بیا د دې محتاج او یو بل تکیه شیانو سلسله چیرته پای ته رسیږي؟ آیا لازمي نه ده د داسې یو موجود شتون، داسې یو موجود شته وي چې د هغې شتون ضروري دی او د هغې په شتون د دې ټولو شیانو د دې ټولو تکیه یا احتیاج سلسله پای ته ورسیږي؟ که د یوه ضروري یا واجب الوجود شتون نه انکار کیږي یا انکار ترې وشي، په حقیقت کې هیڅ شی شتون نه لري او دا منطقي او هوښیاره خبره نه ده. ځکه موږ وینو زموږ چار اطراف کې د موبایل چې ستا په لاس کې دی، زه، ته، زموږ والدین، کائنات، نظام، هر څه دا شته که نشته؟ شته دی. اجزاو جوړ دي که نه دي؟ دي. د خپل خلقت لپاره محتاج دي که نه دي؟ دي. دا ټول شیونه ممکن الوجود دي او دا یو خالق ته ضرورت لري چې هغه خپله محتاج نه وي د بل چا شتون ته او په خپله ازلي دی او دا هر څه په یوه شي باندې تکیه دي او هغه الله سبحانه وتعالی دی. له هر څه پاک، له هر عیبه پاک، په هر څه توانا او قادر. نو د ابن سینا د برهان دلیل خبره هم همدا ده چې واجب الوجود غیر محتاج دی او هغه د هر څه سرچینه ده. اوس معترضین یو بل اعتراض هم کوي، وایي چې کله چې تاسې وایي چې هر څه الله پیدا کړي دي او هر څه الله پورې محتاج دي او واجب الوجود شتون ضروری دی، کائنات په خپل هم کېدای شي واجب الوجود شي. داسې نه شي کېدای؟ موږ ورته وایو ځواب یې ډېر اسانه دی، نه. ځکه کائنات له پارټس یا برخو یا اجزاو جوړ دي. کائنات تغییر کوي. ساینس هم ثابتوي او قرآن هم فرمایلی و انا لموسعون او موږ دا پراخوو. وخت په وخت باندې کائنات پراخیږي. کائنات بېلابېلې برخې لري، قوانین لري او هر هغه شی چې دغه صفات ولري هغه د خپل شتون لپاره بل شي ته محتاج دی او په خپله د ځان خلقت نشي کولی. ته په دنیا کې نه ستا په مخ کې کوم څه شی په خپله جوړ شي. ته په یوه دښته کې روان یو ساعت ویني، ساعت پروت دی، ته چې دا راخلې، آیا پوښتنه در سره نه پیدا کېږي چې دا دلته څه کوي؟ دا ساعت له څه شي جوړ دی؟ ساعت په خپله راغلی دلته جوړ شوی دی، پروت دی؟ نه، دا درته منطقي نه ښکاري. ځکه چې ساعت له وسپنې یا له پلاستیکه یا له نورو موادو نه جوړ شوی دی او دلته پروت دی، له چا غورځېدلی. نو کله چې یو ساعت په خپله نشي جوړېدی، دومره کائنات څنګه خپله جوړیږي؟ دا ناممکنه ده، غیر منطقي ده. اما د امام ابو حنیفه مثال د یوه ملحد سره مناظره وه. مناظرې ته څو شېبې ناوخته ورسېد. کله چې ورسېد، مخکې دې چې ورسېږي، ملحد ټولو ملګرو ته د امام ابو حنیفه ویل چې وګوره امام وتښتېد رانغی مناظرې ته. امام حاضر شو. پوښتنه ترې وکړه چې ولې ناوخته رالې؟ زه راتلمه، مخکې مې ویاله وه یا سیند و، هلته ودرېدم، ونه راماته شوله او په خپله یو کېږدۍ ته جوړه شوله. زه په هغې کېږدۍ راواوښتم، لږ ناوخته شو. ملحد وخندل، ویل څنګه کېدای شي چې په خپله ونه راغوڅه شي او ماته شي او بیا ترې کښتۍ جوړ شي او تختې سره یو ځای شي او ته پکې راشي؟ دا ناممکنه ده. امام ابو حنیفه ورته ویل کله چې دومره کوچنی شی په خپله ځان نشي جوړولی او جوړېدل یې ناممکن دي، نو د دې دومره لویو کائناتو جوړېدل په خپله، خلقت یې په خپله له هېڅ شي نه ناڅاپه جوړ شوي، دا ته منطقي ښکاري؟
امام ابو حنیفه د دل خپل اعتراض نه د په ضد استفاده وکړه. څومره منطقي دلیل. موږ تاسو وینو چې څه په خپل جوړ شي، خپل دي جوړ شي. نه، د هر شي د جوړښت تر شا یو دلیل وي، یو عامل وي، یو سبب وي. کائنات هم همداسې شی ده او اصلي سبب اصلي جوړونکی الله پاک دی. د ابن سینا د کنټینجنسي آرګومنت دلیل ولې لا هم قوي دی. د 10 پیړیو یا 0 کلونو په تیریدو باندې لا هم دا قوي دلیل دی او فیلسوفان پرې بحث کوي. ځکه ټول فیلسوفان او حتی ځینې عیسوي فیلسوفان د ابن سینا دلیل سره تر یو ځایه موافق دي، خصوصا له دویمې برخې سره. مسلمان فیلسوفان، ځینې عیسوي فیلسوفان او ځینې نور قوي فیلسوفان ټول په دې موافق دي چې د یو نیسسری بینګ یا د واجب الوجود یا د حتمی او ضروري موجود شتون حتمی دی. دا چې نه هیڅ شی منطق نه لري. د کائنات شتون منطق نه لري، د انسان شتون منطق نه لري، د هیڅ موجود شتون منطق نه لري. دوی ټول له دې سره موافق دي. بل خبره دا ده چې په اوسني وخت کې په 3 ډوله دلایل باندې د الله پاک د شتون ثابتولو لپاره استدلال کیږي. مسلمان فیلسوفان، دعوتګران په نړیواله سطح باندې یا نور دعوتګران هر ځای چې وي، هغوی 3 ډوله آرګومنټس یا 3 ډوله دلایل د الله پاک د شتون لپاره استعمالوي. کاسمولوژیکل آرګومنټس، د کائناتو د پیدایښت دلیل. کاسمولوژیکل آرګومنټ هغه دلیل ته وایي چې پوښتنه کوي کائنات ولې پیدا شوي دي. دغه دلایل ته کاسمولوژیکل آرګومنټس وایي. دویمه انتولوژیکل آرګومنټس دي. دغه دلیل دی چې په عقل او منطق باندې ولاړ وي، نه په ساينس، فزیک او نور شیونه پکې شامل نه وي. د ابن سینا دلیل هم د کټګوري کې راځي. درېمه بیا کلام آرګومنټ ورته وایي، یا په انګلیسي کې وته د کلام کاسمولوژیکل آرګومنټ هم وایي. په دې کې دا دلیل راځي چې هر هغه څه چې پیل لري او پیدا کړل شوی یا مخلوق دی د خپل پیدایښت لپاره یو سبب یا پیدا کوونکی لري. infinite regresses of causes په همدې کې راځي چې دا منطق نور کې چې هر څه د همداسې یو بل پورې سببونه همداسې روان یو یو ذکر نه درېږي. د کنټینجنسي آرګومنټ ته نږدې ده دا دلیل. د دلیل کې ویل کېږي دا چې کائنات پیل شوی او مخلوق دی، نو پیدا کوونکی یې هم شته او هغه سبب یا پیدا کوونکی الله پاک دی. مشهور دعوتګر محمد حجاب په خپل کتاب برهان کې وایي د ابن سینا دلیل تر ډیره له معاصر دلایلو بهتره دی، ځکه چې د ملحدانو لخوا ځوابي حمله یا استدلال ته ځای نه پرېږدي. اوسني دلایل چې تاسو وګورئ اکثره په ساينس تکیه کوي. دی وایي که موږ د بیگ بانګ تیوري هغه لوی انفجار خبره چې کیږي یا په نو د دې په ګډون په نورو ساينسي دلایلو د الله پاک شتون ملحد ته ثابتوو، که سبا ساينس بدلون کوي، خپل نظریه بدله کړي، بیا خو ورسره دلایل له منځه ځي او ملحدانو ته موقع برابرېږي چې رد وکړي. دی وایي د ابن سینا په آرګومنټ کې دغه شی نشته. د ابن سینا په کنټینجنسي دلیل کې دا شی نشته، ځکه هغه کې د کائناتو د پیدایښت، د کائناتو د پیل، د کائناتو نورو مسایلو باندې بحث نه ده شوی. هغه وایي چې هر اجزا باندې چې هر شی چې له اجزاو جوړي، هر شی چې برخې لري، هغه خپل شتون دپاره بل ته محتاج دی، ولته واجب الوجود باید دی. ساده اسانه ده. که منکرین سبا وایي چې کائنات ازلی دي، مثلا ساينسي دلیل باندې تا ورته ویل چې کائنات شروع لري، او سبا ساينس خپل نظریه بدله کړه وایي چې کائنات 14 میلیارډ کاله مخکې دي، او که هر څه وایي، که وایي چې شروع دي، ازلی دي، که نه دي، که هر څه وایي، بدلون کوي، نه کوي، هر دلایل چې درته وایي ته ورته په استدلال کې ویلی شي چې بیا هم دغه شیونه له اجزاو جوړ دي او اجزا نه چې جوړي هغه به محتاج وي او هغه محتاجو سلسله پای ته نه رسېږي مګر دا چې واجب الوجود پکې شته وي. دا سلسله یوازې د یو واجب الوجود په شتون باندې پای ته رسېږي. که داسې نه وي دا منطقي نه ده او دا درته
ملحد نشي ردولی. هغوی چې له الله نه انکار کوي دا نشي ردولی. د کائناتو د پیدایښت ثابتولو لپاره اکثرا د بیگ بانگ تیوري، د فیزیک، ریاضي، د ټایم یا د وخت شروع کېده او نورو شیانو په بنسټ استدلال کیږي. خو محمد حجاب وایي که په دغو دلایلو له یوه داسې ملحد سره ته بحث کې، مثلا د کائناتو خلقت په اړه سره بحث کې چې هغه فیزیکدان یا په فیزیک پوهیږي، په دې کې تخصص لري، او ته ورته وایي چې بیگ بانگ تیوري ورته وړاندې کې وایي چې کائنات خلقت پیل شوی دی له یوه ځایه، او هغه د خپل پیدایښت لپاره یو علت لري، هغه در سره د خپل تخصص له مخې ډېر دلایل ویلی شي. مثلا د کوانټم ماډلز، مولټي یونیورس یا بیل داسې دلایل دي چې د بیگ بانگ تیوري په فیزیک باندې درته ردی. دا موضوع سختیږي، جنجالي کیږي او نتیجې ته نه رسیږي، ځکه د الله پاک د شتون له ثابتولو خبره ځي ساینس ته ځي. د ابن سینا دلیل کې د خبرې ته اشاره نه ده شوې چې دا اوس کائنات څه وخت پیل شو، پیل لري که نه لري، کائنات څنګه پیل شوي دي. که څه هم د باور لري، د باور دا و چې کائنات ازلي دي، او همدې باندې امام غزالی کلک رد کړی دی، او دا یې ورته خپل کتاب تفاهة الفلاسفه کې رد کړی ده. دا د یوې بلې ویډیو موضوع ده چې اوس تاسې سر پرې نه خوږوم. خو تر دغه ځایه چې د ابن سینا دلیل ساده دلیل دی، همدغه برخه چې هر څه ممکن الوجود دی او یو ضرورت شته چې واجب الوجود دی، دا دلیل ساده دی، خوندي دی او قوي دی، ځکه چې دا دلیل کله ته وایي نو د مقابل لوري نه د حملې ځای پکې نشته. که ته نور شی نه وایي او هغه تخصصي خلک رد در باندې کولی شي. نو خبره چیرته راورسېده؟ خبره درته راورسېده چې ابن سینا موږ ته په منطقي توګه ثابته کړه چې یو واجب الوجود یا necessary being شته. خو دا واجب الوجود څوک دی؟ راځئ چې دغه فلسفي ځانګړتیاوې د اسلام د عقیدې سره پرتله کړو، وګورو چې قرآن دې ته څه وایي. لومړی منطق ثابته کړه چې واجب الوجود باید خپلواک وي او هیڅ شي ته اړتیا ونه لري. دا په اسلام کې د الله پاک ځانګړی صفت دی، الغنی، القادر، بې نیازه، بې اړتیا دی، په هر څه قادر دی. منطق وایي خالق باید یو وي، څو دانې نشي کېدی، ځکه چې څو دانې شي خو ګډوډي رامنځته کېږي، محدود کېږي، صلاحیتونه، واکونه، پریکړې، هر څه محدود کېږي او یو له بل سره به فرق لري، پریکړې هر څه او محدود به وي. اسلام همدا حکم کوي، د توحید اصلي عقیده ده. الله پاک فرمایلی قل هو الله احد، ویا الله پاک یو دی، و الهکم اله واحد، ستاسې الله یو دی. الله پاک دې ته ښه اشاره کړې چې که چېرته دوه خدایان نعوذ بالله ډېر وایي په ځمکو اسمانونو کې، خرابي رامنځته کېده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وای که ځمکه او اسمانونو کې له الله پاک پرته نور خدایان وای، حتما به هر څه فاسد او ګډوډ شوي وو. نو پس الله پاک د عرش خاوند پاک دی له هغه ناروا صفتونو نه چې دوی یې پورې تړي، دغه مشرکین، دغه ملحدین او نور. دویم، قرآن کریم 14 پیړۍ وړاندې همدې منطق ته په ډېره ساده او قوي ژبه اشاره کړې ده. په سورة طور کې الله پاک پوښتنه کوي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا دوی له هیڅ شي نه پیدا شوي دي او که دوی په خپله د ځان پیدا کوونکي دي؟ قوي پوښتنه نه ده؟ که ورته ژور شي، انسان ژورو ته بیایي د منطق او د فلسفه او د هر څه. منطق وایي له هیڅ څخه هیڅ نه پیدا کیږي او انسان په خپل ځان نشي پیدا کولی. نتیجه څه شوه؟ یو خالق شته. دریم منطقي دلیل بیا وایي ضروري موجود یا واجب الوجود باید نه مور او پلار ولري او نه اولاد، ځکه
زیږیدل یا زیږول د محتاج کېدو نښه ده. یو څوک چې زیږیدلی وي یا زیږول کوي دا محتاج دی، دا تکیه دی په بل چا باندې چې زیږیدلی. همداسې دا سلسله لکه مخکې غوندې دوام کوي. الله پاک سورت اخلاص کې څومره واضح ویلي لم یلد ولم یولد، نه څوک زیږولی دی الله پاک او نه ترې څوک زیږیدلی دی. سبحان الله. نو عقل موږ ته تر دې ځایه لاره وښوده چې یو الله شته، یو دی، بې اړتیا دی او د ټولو شیانو پیدا کوونکی دی. عقل موږ ته ثابته کړه چې یو الله شته، خو د عقل موږ ته دا نشي ویلی چې د خالق موږ د څه لپاره پیدا کړي یو، له موږ څه غواړي، له مرګ وروسته به موږ سره څه کیږي، موږ چې مړه کیږو څه کیږي، څه پیښیږي. دا درته منطق او عقل نشي ویلی. دلته د اسلام خبره راځي. کله چې یو انجینر یو پیچلی ماشین جوړوي ورسره یو کتلاک یا لارښود کتابچه یا منول هم لیږي تر څو کاروونکی وپوهیږي چې دې کې کوم کارونه باید وکړي، څنګه استفاده ترې وکړي او څنګه استفاده ترې ونه کړي، کوم کار ونه کړي چې د دې د ضرر لامل نشي. بلا تشبیه الله جل جلاله انسان پیدا کړی او د هغه د لارښوونې لپاره انبیا پیغمبران او وحی را لیږلي. قرآن زموږ او ستاسې د ژوند کتلاک دی. قرآن کې الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسې ما د څه لپاره پیدا کړي. فرمول ډېر ساده دی. عقل او منطق موږ ته د الله پاک شتون ثابتوي، وحی او قرآن موږ ته د ژوند مقصد راښيي. قرآن کې چې موږ وګورو قرآن خپله له دې دلایلو ډک دی چې د الله پاک شتون ثابتوي. قرآن په خپله معجزه ده، پیغمبر په خپله معجزه ده، د کائنات د انسان ځان په خپله معجزه ده. موږ هیڅ معجزې ته نور اړتیا نه لرو، اما د دې لپاره چې نفسونه مو ډاډه شي، زړونه مو ډاډه شي او نورو سره مو استدلال کړی، دغه کنټینجنسي آرګومنټ ما تاسو ته وړاندې کړ. ډېر فیلسوفان په دې باور دي چې دغه فلسفي بحثونو ته عام خلک چې فلسفي معلومات نه لري ضرورت ورته نه لري، یا خو ډېر پیچلی دی او بل ورته ضرورت هم نه لري. دا د اسلام بشپړ انځور دی، یوازې پړانده تقلید نه بلکې د پاخه دلیل او روښانه هدایت پر بنسټ دا دین الله پاک موږ ته رالیږلی دی. نو دا ځل چې څوک له تا پوښتنه کوي چې ولې په الله باور لري، ورته ووایه ځکه چې زما عقل ماته وایي چې دا کائنات بې له ساتونکي نشي چلیدلی. یو ضروري موجود شتون حتمی دی، که نه هیڅ منطق نه لري، هیڅ شی منطق نه لري. او زما زړه گواهی ورکوي چې قرآن د هغه کلام دی، د هغه رب چې شتون حتمی دی او پیغمبران هغه د انسانانو د هدایت لپاره راستغلي دي. په دې هیله چې موضوع اسانه یې ډېره مې درته سخته کړې نه، ما ډېره هڅه کړې چې دا درته عام فهمه کړم، اسانه کړم. تر بیا مو الله مل.